رئیس وویل ښکلی نوم دی، الله جل جلاله دې خالد بن ولید غوندې شخصیت ترې جوړ کړي. نظام وویل اللهم امین، مننه. نظام لا یوه پیاله چای نه و څښلی چې تور کروزین موټر د دفتر مخې ته ودرېد. دفتر مشر چې کله موټر ولید نو نظام ته یې وویل نظام ځان تیار کړه چې نور حرکت کوو. نظام هم راولاړ شو او مخ د موټر پر خوا راغی. نظام او د هغه وړوکی زوی خالد او د دفتر مشر موټر ته وختل. موټر د میدان څخه د کندهار د ښار پر طرف روان شو. له نیم ساعت وروسته موټر د امیر المؤمنین کور ته راورسید او موټر چلونکي غږ وکړ چې نور کوز شئ. راورسېدلو د نظام د زړه دربا زیاته شوه او ستونه یې وچ کېده او د زړه اواز یې په خپلو غوږونو اورېده. نظام د کور مخکې ودرېد چې اوس به کوم ساتونکی تلاشي وکړي، خو دفتر مشر ورته وویل چې نظامه درځه. نظام حیران شو او ویې ویل ته صبر چې تلاشي خو واخلې. د دفتر مشر مسکی شو. نظام ته یې وویل درځه دلته تلاشي نشته. نظام هم کور ته داخل شو. د کور دیوالونه خامه وو خو اطاقونه یې نیم د سیمټو او نیم د خټو جوړ وو. د دفتر مشر مخکې نظام د شا له طرفه پسې روان و. نظام تر زیات فشار لاندې و. کله چې اطاق ته داخل شول په اطاق کې یو ساده فرش غوړېدلی و او د دیوال په طرفونو کې څو تکیهګانې پرتې وې. تقریبا 15 کسان په مجلس کې ناست وو. د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه ښکارېده. ټولو عادي جامې اغوستې وې. اکثرو تور پاج پټکي وهلي وه. نظام حیران شو چې په دې کې به کوم یو امیر المؤمنین وي. نظام په همدې فکر ستړې مشي شروع کړه. تر ستړې مشي وروسته نظام ته یو کس ورغږ کړ دلته زما څنګ کې کښېنه. دی هم ورغی. کله چې نظام ورغی نو پوه شو چې همدا امیر المؤمنین دی. نظام چې کېناست امیر المؤمنین ورته خپله تکیه شاته کېښوده خو نظام انکار وکړ. امیر المؤمنین ټینګار وکړ چې ته اوس دې تکیې ته څنګ ووهه، ما ته به بله تکیه راوړي. نظام سخت تر تاثیر لاندې و. هغه نه پوهېده چې اوس د امیر المؤمنین سره څه ووایي. امیر المؤمنین د نظام زوی غیږ ته راکش کړ او غیږ کې یې ونیو، په تندي یې مچ کړ او څه پیسې یې هم ورکړې. نظام د دې لپاره چې امیر المؤمنین په تکلیف نشي نو غوښتل چې خالد د امیر المؤمنین له غیږې څخه راواخلي او پر ځمکه یې کښېنوي. خو امیر المؤمنین ورته وویل پرېږده، ما ته ماشومان زیات خوند راکوي او زیاته یې کړه چې کوم مشکلات خو به دلته نه لرئ. نظام ځواب ورکړ هیڅ کوم مشکل نشته. او بیا امیر المؤمنین ته وویل زه له تا څخه زیاته مننه کوم چې زموږ دومره عزت کوي او موږ ته دې پناه راکړه. زما عبادت ستاسې له برکته ما ته نن صحیح معلوم شو. زه چې کله مصر کې وم، کله چې به د جمعې ورځ راغله زه به په همدې فکر کې وم چې آیا زما د جمعې لمونځ به صحیح وي که نه. ټول وخت مې په مشکوک ډول سره د جمعې لمونځ کاوه ځکه هلته شرعي حدود نه عملي کېدل، نظام اسلامي نه و. خو دلته چې راغلی یم هغه ټول شکوک مې لرې شوي دي. الله جل جلاله دې تا ته د دې عوض په جنت کې درکړي چې د الله جل جلاله نیک بندگان دې سره یو ځای کړي دي او الله جل جلاله دې موږ او تاسې په جنت الفردوس کې هم سره یو ځای کړي. کوم احسان چې تاسو پر مخ کړی هغه دومره لوی احسان دی چې د هغه بدله زما له توان څخه لوړه ده. الله جل جلاله دې بدله درکړي. امیر المؤمنین وویل ما په تاسې احسان نه دی کړی بلکې پر ځان مې احسان کړی چې تاسو غوندې نیک کسان مې راټول کړي دي. دا کار ما خاص د الله جل جلاله دې رضا لپاره کړی او زه به انشاء الله تر خپله وسه پورې ستاسې خدمت کوم. اول وخت داسې خبره مه کوه چې ما په تاسې احسان کړی، بلکې داسې ووایه چې ما خپل مسؤلیت ادا کړی دی. دا هغه مسؤلیت دی چې الله جل جلاله به په ورځ د قیامت زما څخه د دې پوښتنه کوي. نو ما پر تاسې د احسان لپاره تاسې ته ځای نه دی درکړی بلکې د خپل مسؤلیت د پوره کولو لپاره مې ځای درکړی دی. نظام د امیر المؤمنین د خبرو په اورېدلو سره وویل الله جل جلاله دې ستاسې خدمت قبول کړي. او له دې وروسته امیر المؤمنین ته د نورو مهاجرو سلام هم ووایه. امیر المؤمنین د نورو مهاجرو په اړه د نظام څخه پوښتنه وکړه. نظام ته یې وویل مهاجر خو به کوم مشکلات نه لري. نظام ورته وویل هیڅ مشکل نشته، ټول مهاجر ستا څخه له اندازې زیات خوشحاله دي او تا ته زیاتې دعاګانې کوي. نظام د امیر المؤمنین سره د ملاقات وروسته بیرته د دفتر مشر سره د کور په طرف راستون شو. هغه چې کله کور ته راغی
مازدیګر یې خپلو مقتدیانو ته د امیر المؤمنین د عاجزۍ خاکسارۍ او تقوا کیسې کولې. کلیوال هم د عظام د خولې څخه د هر حرف راوتلو ته خورا زیات منتظر وو او ټول خوښ وو چې د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد له اوصافو خبر شي. عظام له خبرو کولو وروسته امیر المؤمنین ته د اوږد عمر دعا وکړه. د وخت په تېرېدو سره عظام له افغاني دودونو او ژبې سره سم بلد شو او روابط یې له افغانانو سره زیات شول. عظام ته افغانانو ځکه خوند ورکاوه چې په دې زمانه کې یوازیني افغانان وو چې اکثره یې په مکمل ډول په شرعي طریقه برابر وو او همدارنګه افغانانو عظام ته د خپل دستور له مخې سید وایه چې سید بیا په افغانانو کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قومي ته ویل کیږي او افغانان بیا سید ته ډېر زیات احترام لري. د عظام زوی خالد هم په افغاني ټولنه کې رالویده. خالد 9 کلنۍ کې قرآن کریم حفظ کړ خو خالد ډیر د افغاني کلتور سره ځکه بلد نه و چې ژوند یې د مهاجرو سره و او دې ځای کې افغانان بیخي نه و. عظام او د هغه میرمنې عایشې او زوی خالد یې 6.5 کاله ډیر آرام خوشحاله او سوکاله ژوند افغانستان کې تیر کړ. یوه ورځ سهار چې عظام له مسجد څخه راغی راډیو یې راواخیسته. په هر استیشن کې دا خبر شروع و چې امریکا کې پر پنټاګون او یوې بلې تجارتي ماڼۍ حمله شوې چې په زرګونو کسان پکې وژل شوي دي. په راډیو کې دا خبره هم ښه په درز خپرېده چې دا کار اسامه بن لادن کړی خو د څه مودې له تېرېدلو وروسته عظام پوهېده چې حالت مخ په خرابېدو روان دی ځکه په راتلونکو نږدې ورځو کې امریکا غوښتل چې په افغانستان یرغل وکړي. عظام چې کله دا حالت ولیده نو یې عایشې ته وویل الحمدلله دا دی اوس خالد 11 کلن دی د کور لپاره خوراکي توکي او نور هر څه د ضرورت سامان راوړلی شي نو زما لپاره نوره مناسبه نه ده چې زه دلته پاتې شم باید سنګر ته ولاړ شم. عایشې هم پرته له دې چې انکار وکړي ورته وویل الله جل جلاله دې نصرت وکړه او الله جل جلاله دې پر دښمن لاس بری کړه. عظامه تا ته اجازه ده هیڅکله په سنګرونو کې زموږ په اړه فکر ونه کړي. الله جل جلاله زموږ حفاظت کوونکی دی او الحمدلله خالد هم اوس غټ دی او ګاونډیان مو هم ټول سپیڅلي او اخلاصمند مسلمانان دي. ان شاء الله د مشکلاتو په وخت کې به ضرور زموږ مرسته کوي. عظام چې کله د عایشې خبرې واورېدلې زیات خوشحاله شو. عظام عایشې ته وویل که چیرې زه شهید شوم تاسې به د مهاجرینو دفتر ته مراجعه وکړئ ان شاء الله تا او خالد به مصر ته ورسوي. د عظام په خبره عایشه مسکی شوه او بیا یې عظام ته وویل ولې اسلامي نظام فقط پر تا ولاړ دی چې خدای نه کرده که ته شهید شوې بس نو اسلامي نظام نړېږي موږ به بیرته مصر ته ځو. عظام وویل نه عایشې زما دا مقصد نه و چې اسلامي نظام زما سره یو ځای ختمیږي. ما فکر کاوه چې تاسو به بیا دلته د یوازیتوب احساس وکړئ. عایشې وویل عظامه موږ هیڅکله د یوازیتوب احساس نه کوو ځکه الله جل جلاله په هر رنګ حالاتو کې زموږ مل دی او الله جل جلاله تر هر چا ښه ساتونکی دی. عظام وویل عایشې رب دې تل همداسې په حق ثابت قدمه لره او د خالد روزنې ته خاصه پاملرنه کوه. عایشې وویل ان شاء الله فکر مه کوه زما د خالد څخه به داسې مجاهد جوړیږي چې اقصی به فتح کوي. عظام چې کله مازدیګر جومات ته ولاړ نو یې مقتدیانو ته داسې وویل